بسم الله الرحمن الرحیم. راځون پرونم په مایکروسافټ ورډ کې ملمرج کمانډ شروع کړو. د کې موږ تاسو دوه ګروپ ویل. سٹارټ ملمرج ګروپ یو شو، یو پکې پریویو ریزلټ ویل او یو پکې فینیش. دا دوه درې ګروپ پکې ویل شو. نن چې کوم ګروپ پکې دی رائټ ان انسټیټ فیلډ، دا سکار انسرټ فیلډ. د کې اول اپشن دی هایلایټ مرج فیلډ. د دې ملمرج د لارې تاسو سرټیفیکیټ هم جوړولای شئ. لکه موږ تاسو ګولته سرټیفیکیټ سمپل درته ښیم. لکه دلته موږ تاسو چې کله سرټیفیکیټ جوړو، سرټیفیکیټ متن په دې ډول وي. څه شو انټرچینج کې یو سرټیفیکیټ و. دغسې مثال ګوره، د انګلیش متن تاسو ګورئ. مثال دلته لیکل شوي this is to certify that Mr. یا Miss. بیا د کې څه راځي؟ نوم راځي. بیا لیکلي son of یا daughter of چې شی پلانې. بیا دلته لیکلي he مثال complete the graduated from 1 year diploma in English and computer technology. دغه سرټیفیکیټ موږ جوړو. مثال سرټیفیکیټ په دې ډول جوړو، ریکارډ ورته تیار یو لیست کې لیکو. لکه اکسس ته راځو، مثال ایم ایس اکسس ته. ایم ایس اکسس کې ورته تیار ریکارډونه څه کو جوړو. یا لکه نوم لیکو، پلار نوم، دغه شیان ورته پکې لیکو. دلته راځم اکسس اخلم. دا بیا تاسو بیا دا خو ملاندل خو دلته به راشي بلینک ډیټابیس به والي کریټ. دا ډیټابیس به وځي کې سیف کې په براوز به کلیک کې د کې اول فایل سیف کېږي. مثال د ریکارډ په نوم په ډیسکټاپ سیف کو او دا والا وکړي. بیا کریټ باندې کلیک کو. دلته دا جدول موږ تاسو کلوز کوو. صحیح شو. دلته دا کلوز کوو، کریټ ته راځو او دلته ټیبل ډیزاین الو. مثال دلته راځم اس ټي ډي نیم لیکم په فیلډ نیم کې. اس ټي ډي نیم دې لپاره شارټ ټیکس اخلو، فادر نیم لیکو. صحیح شو. او دلته کورس لیکو. بس 3 فیلډونه واغستل. دا کنټرول اس دا ټیبل سیف کو. مثال اس ټي ډي په نوم هم سیف کو، کیم کو او نوم کو. بس دا ټیبل بند کړي کې راشي اوس ریکارډ انټر کړي. ټیبل جوړ شو دلته. صحیح شو. دا موږ تاسو سره ټیبل جوړ شو. مثال لیکو احمد. لیکو احمد. مثال پلار نوم خان شو. پلار نوم مثال خان، کورس ډي آی ټي شو. بل مثال لیکو جمشید دی. پلار نوم مجیب شو، دا سی آی ټي. همداسې مثال لیکو عابد شو. د پلار نوم نثار شو، دا مثال ډي ایل شو. بل مثال لیکو عمران دی. د دې پلار نوم عثمان شو، سی ایل شو. همداسې یو څو ریکارډه طارق شو. طارق مثال د پلار نوم امید شو، دا هم ډي آی ټي. دا ریکارډونه مې انټر کړه. دې کسان ته ورته وایي چې رایا سرټیفیکیټ یا ډیپلوم جوړ کړه. نو دا موږ تاسو دا ریکارډ دلته تیار اکسس کې موږ تاسو سره پراته دي. دا دی دلته وګوره اکسس کې موږ تاسو سره ریکارډ پراته دي تیار. دا ریکارډ به څنګه اوس رالو؟ ری بشي سلیک ریسیپینټ او څه لیکلي یوز ان ایگزسټنګ لیست. دلته فایل لیست هم چیرته دی؟ په ډیسکټاپ هم دی. صحیح ده. دلته ورې شو د څه په نوم فایل دی؟ د ریکارډ په نوم. دا دی. دا به انتخاب کې اوپن وکړي. فیلډونه راغو که نه؟ دلته مثال لیکو موږ تاسو سره اگزامپل په توګه لیکو سرټیفیکیټ. سرټیفیکیټ هم لیکو. مثال متن شروع کوو. دلته ګوره لیکو متن. دلته زر تاسو دا متن دی. دیز نه به دا متن لولو. یو مثال ته لیکو this is to certify that Mr. یا Miss. صحیح شو کنه. اوس دلته موږ تاسو باید نوم ولیکو کنه. لیست هم تیار راغستی کنه. نو دلته باید کوم فیلډ انسرټ شي؟ نیم کنه. دلته به څه راوالي؟ اس ټي ډي نیم. صحیح شو. دلته بیا راشي دلته ولیکه څه لیکلي دي؟ سن یا ډاټر آف. دلته دا سن یا ډاټر آف مستر. صحیح شو. دې ته اوس څه راوالو؟ فادر نیم کړ. نو انسرټ ته به راشي څه به راوالو؟ فادر نیم. کمپلیټ دا certificate or diploma.
اوس دلته سرټیفیکیټ مختصر راوالو کورس کنه کمپلیټ یا سره تاسو کوم غوتا سره ډیپلوما او سرټیفیکیټ تاسو کوم ځول کو کمپلیټ د سرټیفیکیټ اور ډیپلوما ان چشه انګلیش تلته فیلډونه هم دوه اغست خو خیر ډیپلوما ان بس انګلیش په کته کورس راواله بس اوس تاسو پریویو کې وګورئ صحیح شو کنه صحیح لیکلی this is to certify that Mr. یا Miss Ahmad son of the صحیح شو son of your daughter of Mr. Khan complete the certificate or diploma DIT next record وګوره بل څه شه ده CIT بل څه شه ده DL اوس وګورئ دلته اوس موږ تاسو معلومو چې کوم فیلډونه موږ تاسو راوستي دي د متن سره اره تاسو کا هایلایټ کا دلته راشه په سکلیک کا هایلایټ مرج فیلډ ګور ته هایلایټ کا کنه موږ تاسو نیم راوستو کنه هایلایټ دیو کنه فادر نیم راوستو کنه کورس هم راوستو کنه یعنی دا فیلډونه موږ تاسو راوستو ګوره دا راته سکړي هایلایټ کې چې تا د متن کې د ډیټابیس نه دا فیلډونه راوستي نه هایلایټ کې ټیک مارک حصہ کا نه به هایلایټ کیږي ټیک مارک کوا هایلایټ حصہ کا نه به هایلایټ کوي ایڈریس بلاک ته راځو ایڈریس بلاک خپل ایڈریس ته ویل کیږي مثال اکثر ولیکي ایډرسونه دي مثال دلته موږ تاسو ګوره ډیټابیس رالو دلته راځو سلیک یوز ان ایگزیسټنټ لیست په نو ډیټابیس چې جوړ کړي اماغه رالو دې کې لږ تغیرات راولو چې هغه اگزامپل جوړ شي ګوره موږ تاسو سره کوم فیلډ دی اسټوډنټ کلاس سټی شو هوم نمبر او سټریټ نمبر دلته یو بل کالم مثال ایډیټ کوم دلته یو بل کالم عمله راځم مثال کمپنی چې دا مثال مایکروسافت سوري دې ته شورټ ټیکس واخلئ او یو مثال سټریټ شو هوم نمبر شو او دلته یو کنټری لپاره یو روک اخلم انسرټ شو دلته لیکم کنټری کنټرول اس اوس دې ټیبل کې لکه ایډیټینګ کومه دا نوی ریکارډ مثال ته یو کنټری شو افغانستان صحیح شو دا کنټری بس ټول افغانستان کې کنټرول سی او دلته راشي کنټرول وی درم کنټرول سی کنټرول وی کنټرول وی کنټرول وی کنټرول وی او کمپنی و مایکروسافت کنټرول اس دا لسر عالم دلته اوسه ری بشي یوز ان ایگزیسټنټ لیست مثال په ډیسکټاپ دی لیست څه په نوم دی ریزلټ پارټي کسو سټوډنټ پارټي لیست صحیح ده دا اوپن اوس دلته تاسو وګورئ دلته لیکلي دي چې ایډریس بلاک مثال دلته چې ته د ایډریس راولي لکه دلته مثال لیکو ایډریس ایډریس استاد په کوم ډول شو شي مثال ته ایډریس راولي ایډریس ته په کوم ډول شو شي ګوره کدل تمنګ تاسو دا ګوره لیکلي انسرټ ریسیپینټ نیم ان دس فارمیټ دا کس نوم چې تر راولي په کوم فارمیټ کې راشي دا ګوره لکه فرست نیم لاست نیم همغه تاسو ته نه دا ورکړي په کوم سټایل کې دا نوم راشي دلته دا د نه هغه د نوم راوستلو طریقه دا ورته چې په دې سټایل کې راشي په دې سټایل کې اوکې کا مثال استاد دلته ګوري چې نیم راولې دلته دا پریویو باندې کلیک کړئ ګوره سره راغله ریزلټ پارټي کابل دلته اوس د ایډریس بلاک باره کې خبره شوه یعنی دا کوم ادرس چې موږ تاسو دلته لیکلی آی راته په دې فارمیټ کې راوستو په دې فارمیټ کې نه راولي په دې فارمیټ کې راوله ګوره هر یو ځان ځانته یو فارمیټونه لري یعنی دا ایډریس تاته په کوم فارمیټ کې شو شي بیا دلته لیکلی مثال دا د انسرټ سټایلونه دي ګوره دا چاته چې خط لیکي د هغه ادرسونه یا ادرس په کوم فارمیټ ته ترش ګوره پریویو کې درته ښکاري دې پریویو کې دغلته ګوره کابل شو ځینې داسې دي په دې ډول دي ګوره ریزلټ پارټي په دې ډول اوس دې ټیک مارک ایسته کوو مثال د دې دا معنی انسرټ پوسټ ایډرس لکه دا 15000 شپږ دي ته پوسټ ایډرس وایي مثال دا اډرسونه ورته په کوم شول شو شي نیور انکلود د کنټری نیم د پکې نه راځي یا always include the country name region in the address country name د پکې وي یا only you include the country region and different then مثال همیشه د
کشور یا هیواد نوم خو په مختلف فارمیټونو دلته بیا فارمیټ ورته تاسو انتخابولی شئ. اوس دلته موږ او تاسو چې په دې کار کوو ډېر وخت لګي دا چې خپله یعنې صحیح سیسټم سره یو جدول جوړ کړي نیم فادر نیم کنټري سیټي دا شیان ښه منظمې طریقې سره بیا د هغه سره خپله کار کوي. دلته ګوره پریویو کې درته هغه فارمیټونه هم ښیي. مثال ګوره دا ریسیپینټ غواړي نه غواړي دغسې درته وایي. میچ فیلډ څه معنی؟ مثال ګوره زیاتره عنوانونه دلته موږ او تاسو سره شو کېږي سیټي. زه ورته وایم چې دا سیټي د همیشه څه وي په یاد ولره. دلته به څه ته ټیک مارک ولګې ریممبر ته. یعنې چې کله ته یو فیلډ انسرټ کوې دا سیټي به تیار پکې موجود وي. کنټري دې یاد ولري او که نه بس زه ورته وایم دا څه فیلډونه چې ما راوستي هر ځای کې چې زه دې نه ګټه حالم دا ریممبر یاد ساته بس اوکې که. اوس چې موږ او تاسو هر ځای کې به ډیټابیس جوړو نو دا شیان به موږ او تاسو ته څه وي دا کنټري او سیټي دا شیان به په یاد ساتلي وي. نو دا خپل اډرس بلاک دې دپاره استعمالیږي. همداسې ګریټینګ لاینز دی. ګریټینګ لاینز ګوره یو چاته چې ته ګریټینګ څه معنی موږ او تاسو خط لیکو که نه څه لیکو ډیر یا مثال لیکو میډم یا مثال سر دغسې لیکو او که نه دا ګریټینګ لاینز اوس ته مثاله کس ته خط لیکي ستا ګریټینګ لاینز کې ته څه غواړې مثال ورته ډیر سر دا ورته غواړې مثال ته یا غواړې چې نه ډیر سر نه غواړې مثال ټو هوم اټ مای کنسرټ دا لغت غواړې یا نن هېڅ هم نه غواړې مثال دا کس تو نوم سره څه راشي ډیر راشي ټو راشي څه راشي مثال ډیر دې راشي اوکې که ګوره څه راغله ډیر سر آر میډم دلته راشي انزرټ ته نیم راواله څه راغله ډیر سر آر میډم احمده. یعنې دا ګریډین لاینز ته ورسره غواړې او که نه په کوم فارمیټ کې غواړې دا یې فارمیټونه دي. په دې فارمیټ کې غواړې یا مثال ټو غواړې څه غواړې دلته په کوم فارمیټ کې غواړې مثال په څه دې بیل شي دا نوم ورسره دلته ورته پریویو ښیي. دا ګریډین لاینز خپله دې دپاره استعمالېږي چې یاره نوم سره ډیر راولې څه راولې یا هېڅ هم نه راولې مثال زه ورته وایم چې ډیر راوله زه ورته وایم چې دا لغت راوله ټو هوم اټ مای کنسرټ اوکې که ګوره هماغه لغت راغه او که نه دلته راشي فیلډ ورسره انزرټ که ګوره نیم ورسره راوله وګوره څه یې لیکلي دي ټو هوم اټ مای کنسرټ احمده څه معنی نه دا څه معنی زما د قدر وړه یا مهربان دغسې چې لیکي دا معنا ورکوي. نو دا ګریډین لاینز په خپل کوم فارمیټ کې غواړي دلته خو ریکارډونه هم یو یو درته شو کوي بیا دې بټن باندې یو ریکارډ لیدلی شي پریویو لیدلی شي. میچ فیلډ هماغه کار چې دا ټول فیلډونه ځان سره یاد وساته بس هر ځای کې چې ګټه تیله استعمالیږي به. همداسې رولز چې دا رولز خپله کوډینګ دی دا چې کله تاسو ایکسل ولولئ یا ایکسسل هلته تاسو کوډ وپېژنئ چې دا نیکسټ ریکارډ دا به خپله په کوډینګ باندې کېږي لکه څنګه چې ما فیلډ پرېښودلو درته مې ورته چې دا فیلډ ټول کوډینګ دی دا کوډینګ په ایکسس کې بیا لوستل کېږي دلته پې خپله پوهېږي چې یاره دا څه کار کوي. نو دلته یې هم پرېږدو. بل اپشن چې دی میچ فیلډ دا ما خبره دی چې ټول فیلډونه څه وساته ځان سره ریممبر وساته. ګوره دا فیلډونه دا موږ او تاسو نیم ګوره ټایټل اخیستی که نه دلته یاد ساتلی که نه سیټي ګوره شته او که نه دا ټول فیلډونه دې لیست کې به څه وي موجود وي تر هغې چې تا دا ډاکومنټ نه وي بند کړی. په پریویو خو پوهېږي اپډیټ لیبل ته اوس راځم راځو انویلپ ته. انویلپ څه معنی پاکټ دا د خط پاکټ دا د خط پاکټ باندې موږ او تاسو ادرس لیکو او که نه نو دلته ورته وایي چې دا د خط پاکټ باندې چې تا ادرس لیکي د دې سیټینګ وسوکه. پاکټ د مثال اکثره خلک پاکټونه راوړي پرنټر کې کېږي ادرس ورته کمپیوټر کې لیکلی وي بس ډایرکټ په هماغه ورقو باندې څه کېږي ادرسونه چاپ کېږي. لکه مثال یو کس درته وایي چې یاره دې زر کس ته دا خط ولیږه ته خو به قلم نه رالی ور ورته به ادرس لیکي چې دا دې ادرس دا دې ادرس ته غواړې چې بس دا ادرسونه ډیټابیس کې دلته تیار ځان سره ساتلي دي بس هر یو ته په هماغه پاکټ هغه ادرس یې څه کړي پرنټ کړي. نو هغه دپاره به ته انویلپ اخلي پاکټ به اول راوړئ. دې پاکټ کې دوه خبرې دي. اول دلته یو دی ډیلیوري اډرس او بل چې دی ریټرن اډرس. په ډیلیوري اډرس کې به د هغه چا ادرس لیکي چاته چې ته خط لیږي چاته چې ته خط لیکي د هغه ادرس به چېرته لیکي ډیلیوري اډرس کې او ریټرن اډرس به تا دې کې به خپل ادرس لیکي ځکه تا هغه کس ته خط ولیږو نو مجبوره تا ته جواب هم راولیږي که نه نو جواب دپاره باید موږ سره موږ په پاکټ خپل ادرس هم ولیکو که نه نو دلته به ډیلیوري اډرس کې به کس خط لیکي او په ریټرن کې به خپل. مثال ګورئ دلته زه راځم میلینګ ته دلته انویلپ مواصل مثال یو چاته خط لیږم مثال زه ورته لیکم لکه اډرس لیکم که افغانستان دلته لیکو مثال ارزان
ارزان قیمت صحیح شو کم ځای دی کابل ارزان قیمت مثال په تور دلته لیکو بلاک نمبر سو بلاک نمبر 3 ښه سټریټ نمبر سو دی مثال سټریټ نمبر 7 صحیح شو کم ځای دی کابل کم ځای کابل افغانستان صحیح شو دا د چا ادرس شو دا چاته چې زه خط لیږم ریټرن اډرس کې مو ورته څه ولیکو خپل ادرس مثال ورته لیکم چې مثال ورته لیکم ارزان قیمت صحیح شو بلاک نمبر سو دی مثال لس بلاک نمبر 10 سټریټ نمبر مثال 2 کوم ځای دی کابل افغانستان صحیح شو اوس وګورئ ادرسونه مو لیکل شو ته غواړې چې دا یو ډاکومنټ کې څه شي راشي نو دلته په څه کلیک کوئ ایډ ټو ډاکومنټ ګوره یس کا نو ګوره یو بل ډاکومنټ کې درته راغی که نه اوس تاسو وګورئ دا خط دا ورکه انویلپ سایز لري که نه انویلپ دی که نه بس دا پاکټ به ته پرنټر کې کېږدي ډایرکټ دلته راشي فایل ته پرنټ ته همدا ادرس به په هغه ورکه باندې څه شي چاپ به شي اوس دا کوم اډرس شو دا زمونږ او ستاسو ریټرن اډرس شو او دا کوم اډرس شو ډیلیوری اډرس یعنی دا خپل اډرس شو دا چا ته لیږو دا د هغه اډرس شو دغسې پاکټونو دپاره مدد جوړولی شي بیا که انویلپ ته راشي ګورئ امید څه معنا امید دا معنا ته غواړې چېره په پاکټ باندې ستا ادرس رای نشي لیکلی دی خو رای دی نشي امید ته ټیک مارک ولګو چینج ډاکومنټ باندې کلیک کوو څه ګوره ستا ادرس څه شو ورک شو ته غواړې چې نه راشي واپس دلته به راشي امید نه به ټیک مارک ایسته کې چینج ډاکومنټ باندې به کلیک کړي ګوره راځي به او که نه بیا ګورئ بلې لیکلی دی ایډ الکترونیک پوسټیج الکترونیک دا معنا برقي ادرسونه اکثره خلک لري هغه چې دلته غواړي راشي ایډ کې ایډ کولی شي پرنټ څه معنا ته غواړې چېرې بس په ډاکومنټ کې راته مه شو کوه ډایرکټ چاپ کا بس په پرنټ کلیک کا په کمپیوټر سره پرنټر وصل کا ډایرکټ به د ادرس په ورکه څه شي چاپ به شي آپشنز کې څه کار دی دې کې به ته د انویلپ سایز انتخاب دی پاکټونه په بازار کې په مختلفو اندازو دي نو تا سره چې انویلپ دی کومه اندازه دی په انویلپ کې خپله لیکلي دلته به د انویلپ هغه اندازه انتخاب کړي بیا ډیلیوري اډرس کې څه کار کوي اوس د دې ډیلیوري اډرس هغه چاته چې خط لیږو ته غواړې چې دې لیکلو ته څه سټایل مایل ورکړي نو فن ته رایشه لیکلو ته کم فن ورکړي فن سټایل مثال زه ورته یم چېره دا فن ده ښه بولډ دې وي لیکلو اندازه یې څومره وي 18 رنګ د لیکلو څنګه وي مثال سوره اوکې کا او په چینج ډاکومنټ کلیک کوو ګوره اډرس د ډیلیوري اډرس فارمیټ بدل شو که نه ته غواړې چې نه د دې ریټرن اډرس ته مثال فارمیټ بدل کړي نو ته یې څه لیکلي ریټرن اډرس ریشه فن سټایل ورته بدلولی شي رنګ ورکړئ هر څه ورکړئ دا ټول تاسو ویلي دي دیز نه پې اپلای کولی شي دلته ریشه کلر ورکړئ بلو اوکې کا دلته ریشه په چینج ډاکومنټ کلیک کوو ګوره بلو کلر واغسته او که نه بیا دې اپشن کې بل څه شی دی بل یې لیکلي دي فرام لیفټ دا ډیلیوري اډرس لیفټ نه څومره فاصله کې وي یعنی د پاکټ د لیفټ خوا نه د دې څومره فاصله وي د ټاپ نه څومره فاصله وي فاصله دیز نه تاسو برابرولی شئ زه ورته یم چې د لیفټ خوا نه څومره فاصله وي یو بس اوکې کا چینج ډاکومنټ باندې کلیک کوو ګوره لیکل څه شو دې خوا ته راغی او که نه د ټاپ نه څومره فاصله وي دلته ریشه ټاپ هم ورته دی هماغسې د ریټرن اډرس هم همدا کار دی پرنټنګ اپشن دی دا پاکټ چې ته په دې ورکه کې پرنټر کې کېدې نو دې د په کم مخ چاپ شي فیس اپ څه معنا د پاس د خوا نه یعنې د پاس د مخ نه یا فیس ډاون د مخې نه خو د شا د طرفه او دا خپله بیا د دې روټیشن دی په دې ډول کم رقم پاکټ دی او فیډ فرام کې مثال دی کې پرنټر انتخاب دی همداسې بل دی کې ایسپوج د هغه ای پوسټ پراپرټیز دا خپله برقیه که چېرته موږ او تاسو سره برقي اډرس دلته ایډ کوو دې باندې به کلیک کوو دا اوس انټرنیټ نه خپله راغستل کېږي بل موږ او تاسو سره دې کې څه مشکل نشته دی دې کې ګوره هماغسې دومره څه نه دي خو صرف موضوع باندې ځان پوه کړي اسانه دی نوره لیبل ته راځو لیبل څه معنا لیبل خپله څه ته ویل کېږي نښې ته وایه مهرباني بل لیبل دی لیبل څه معنا نښه دا لیبل خو ګورئ که نه ګوره پاره یو کوم دې ته لیبل وایي لیبل موږ او تاسو د ادرس لیکلو دپاره م استعمالو مثال په توره 100 کسو ته ته خط لیږي صحیح شو په 100 کسو په هغه پاکټ باندې ته غواړې چې خپل ریټرن اډرس ولیکي څه ولیکي
ریټرن ایډرس زه داسې باندې کوي چې سل کس تا پاکټونه ولیکه خطونه دې پکې خو هر یو ته به ته خپل ادرس لیکي ته هغه ته لیبل چاپې مثال لیبل دا معنا سل لیبل چاپ کې بس ډایرکټ هر یو باندې څه کس لیش کا د لیکل نه به خلاصې دې دپاره مونږ هم لیبل هم دې دپاره استعمالو دلته به خپل اډرس ولیکه ورته مثال ګوره یوز ریټرن دې کې به ته دوه رقم اډرس ریټرن اډرس استعمال کړي هغه دا ډیلیوري اډرس چاته مثال د سیم چاپولی چې چېرې هر یو کس ته د لیبل په شکل اډرس چاپ کې او په پاکټ یې څه کې لګیا د سیم کولی شي او که غواړي چې خپل اډرس پې ولیکي په دې لیبل په شکل چاپ کې بیا به دې ته څه لګیا ټیک مارک به لګیا بل اگزامپل یې داسې لنډ اگزامپل یې در کوم ګورئ موږ او تاسو داسې فکر وکړو چې یو کمپیوټر شاپ دی تا سره دې کې مثال تا سره کمپیوټر راغی ډیل کمپیوټر دی صحیح شو ډیل کمپیوټر مثال دی دې کې مثال دا تا ته دکان ته ډیل کمپیوټر څو دانې راغی 1500 دانې راغی صحیح دی دکې هارډ ډسک دی هارډ ډسک مثال 1500 جی بی دی صحیح شو ریم دی پکې مثال ریم پکې 4 جی بی دی پروسیسر دی مثال پروسیسر پکې مثال په طور 2.5 دی او پرایس څومره دی پرایس مثال په طور پرایس 10,000 دی درته وایي چې د هر یو باندې همدا لیبل ولګوه ځکه چې یو څوک راځي خصوصیات ګوري قیمت ګوري بس تاریخ یې ورته ویل چېرې دا ډیل کمپیوټر دی ماډل کم یو دی ډیل دی څومره هارډ ډسک دی څومره ریم دی څومره پروسیسر او څومره قیمت دی نو ته غواړې چې لیبل درته جوړ کړي دا لیبل ګوره همداسې جوړې شوي دي نو دلته ورته لیبل ته ته غواړې چې لیبل ډیزاین کې په لیبل همدا شیان ولیکل شي نو دی به شي میلینګ ته او په څه به کلیک کړي لیبل بس دلته ورته ایډرس لیکي او که داسې لیبل جوړ ورته زه ټایم چې کمپیوټر ماډل کم یو دی مثال ډیل صحیح شو ښه څومره هارډ ډسک دی ایچ ډي ډي هارډ ډسک ته وایي هارډ ډسک مثال څومره دی 1500 جی بي ریم یې څومره دی ریم مثال په طور 4 جی بي پروسیسر یې څومره دی پروسیسر مثال په طور 2.5 گیگا هرټز دی گیگا هرټز 2.5 گیگا هرټز دی صحیح شو پرایس یې څومره شو پرایس مثال په طور 10,000 شو لیبل جوړ شو اوس تا ته وایي چې فل پیج اف د سیم لیبل دغه یو لیبل په یو ورقه ته غواړې چاپ کړي نو ته غواړې چې په دې دا یو لیبل په یو ورقه راشي نو څه ته به ټیک مارک لګې فل لیبل ته زه ورته یم چې نه سنګل لیبل په هر لیبل هر لیبل کې مثال په یو ورقه 15 روګانې او 10 کالم یې راته راوله په دې شکل لیبل غواړم اوس تاسو وګورئ مثال 15 په 10 غواړئ صحیح شو فل پیج غواړي فل پیج انتخاب کا یا 15 کالم یو کالم غواړي زه ورته چې یو کالم او یو رو بس پکې راوله دلته راشي آپشنز ته اوس په یو ورقه د څو لیبله جوړ شي زه ورته څه انتخابوم 10 اوکې که بس چې اوکې دی که دلته راشي بس په پرنټ باندې کلیک کا اوس تاسو وګورئ اوس دا خو پرنټ ته م ورکړه خیر پرنټ نشته دی مثال راشي دلته نیو ډاکومنټ باندې کلیک کا اوس وګوره په یو ورقه څو لیبله راغله 10 هغه ادرس دی هلته موږ پرنټ ته ورکو خیر ماډل شو ډیل ایچ ډي ډي مثال په طور 1500 جی بي ریم مثال په طور 4 جی بي او پرایس به ولیکو زه پرایس مثال 10,000 بس ورته چې په یو ورقه باندې څو لیبلې راوله 10 اوکې کا نیو ډاکومنټ صحیح شو تاسو وګورئ په یو ورقه څو لیبلې راغلي 10 دغسې لیبل چاپې که بس کټکوار یو لیبل په هر یو کمپیوټر یې لګوه دا لیبل دی او که نه دې ته خپله لیبل وایي داسې ګټه ته هم اخیستلی شئ نو دا خپله لیبل موضوع دې دپاره استعمالېږي دغسې به یو کمپیوټر یا بل څه هر اکزامپل چې تاسو خپله خوښوئ دا د لیبل اقسام دي کوم له کوم لیبل غواړي دا نیو لیبل خپله یو لیبل ته جوړی یعنی خپل یو اندازه ورکړل ته لیبل جوړولی شي ډیټیل مثال دا لیبل ته انتخاب کو دا لیبل د دې ډیټیل وګوره چې دې کې ټاپ نه څومره فاصله ده سایډ کې دا ټوله سیټینګ دی دلته خپله دې کوم هغه نه دې چاپ شي کنټینیو شکل کې دې چاپ شي یا مثال پیج پرنټ ګوره کنټینیو کې تاسو د لیبل هغه نمبر ښیي پروډکټ نمبر ښیي او پیج کې درته ښیي چې په کوم پیج دا لیبل جوړ شوی درته به دلته ښیي او لیبل ورجن کومې کمپنۍ استعمالوي د مایکروسافټ اوکې کا نو دا خپله لیبل دې دپاره استعمالېږي داسې ګټه ترې اخیستلی شو موږ او تاسو